پېښور کې د تاریخي اسلامیه کالج پوهنتون په کوربتوب د آل پاکستان انټر یونیورسيټیو ښځینه فوټبال سیالۍ پیل شوې دي چې موخه یې ښځینه لوبغاړو ته د لوبو په ډګر کې د خپلو صلاحیتونو د ښودلو موقع برابرول دي. په دې مقابلو کې د هیواد د 9 پوهنتونونو ښځینه فوټبال لوبډلې برخه اخلي. د لاهور پوهنتون د فوټبال لوبډلې یوې غړي چې تعلق یې د ګلګت بلتستان سره دی شال نیوز ته وویل چې د فوټبال لوبه یې په خپله خوښه پیل کړې او د کورنۍ په ملاتړ اوس د دې جوګه شوي چې په داسې سیالیو کې برخه واخلي. زه د تیرو 2 کلونو راهیسې فوټبال کوم. تیر کال مې هم په دې سیالو کې برخه اخیستې وه. موږ 3 مقام خپل کړی وو او میډال مو ګټلی وو. خو سږ کال موږ ډېر محنت کړی دی. هیله لرم چې د سرو زرو میډال وګټم او د خپل پوهنتون نوم روښانه کړم. په پېښور کې ځان ډېر ښه احساسوم. که څه هم دلته د ځینو اسانتیاو نشتوالی شته، خو د اسلامیه کالج میلمه‌پالنې او ښه هرکلي ډېره خوشحاله کړې یم. د لاهور د سوپیریر پوهنتون څخه راغلي یوه بله لوبغاړې چې په ملکي کچه هم فوټبال کوي وایي اسلامیه کالج پوهنتون د ښځینه لوبغاړو لپاره داسې خوندي او مناسب ماحول برابر کړی چې هغوی پکې بې له کومې اندېښنې خپله لوبه ترسره کوي. बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड है. دلته د ټول پاکستان د پوهنتونونو د ښځینه فوټبال چمپینشپ لوبې په ډیر ښه او منظم ډول روانې دي. د هیواد له بیلابیلو پوهنتونونو ښځینه لوبغاړې په یو خوندي او مناسب چاپیریال کې لوبې کوي. موږ ته ډیر ښه احساس راکوي چې پېښور کې د جنکو لپاره د لوبو داسې فرصت برابر شوی دی. دا ډول لوبې جنکو ته موقع ورکوي چې خپل پټ صلاحیتونه څرګند کړي او د لوبو په میدان کې خپل نوم جوړ کړي. د دغه مقابلو تنظیمونکي وایي چې دا 15 ورځنی چمپینشپ په د جون په 18 نیټه پای ته ورسیږي. که څه هم د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو ښځینه لوبغاړي په دې مقابلو کې برخه اخلي، خو د خیبر پښتونخوا هیڅ ښځینه لوبغاړي پکې ګډون نه لري. د تنظیمونکو په وینا د دې تر شا د ټولنیز فشار او د لوبو د مناسب میدانونو نشتوالی مهم عوامل دي. موږ وګورو د فوټبال ګراوندونه نشته. د فوټبال فیمیل چرته لاړ شي چې هلته کې صرف د فیمیل لپاره نو زما حکومت ته هم دغه خواست دی چې هغه د فیمیل لپاره ځان له یو سپورټس کمپلیکس جوړ کړي. نو بیا به موږ ته دا مسلې مخې ته نه راځي. مخکې دپاره چې موږ به دا کوششونه جاري ساتو دغه شانته د فیمیل ټورنمنټس به ارګنایز کوو. د ښځینه فوټبال دغه سیالیو نه یوازې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلي لوبغاړي یوځای کړي دي، بلکې هغوی ته هیله ورکوي چې په مستقبل کې هم د فوټبال په مقابلو کې خپل صلاحیتونه څرګند کړي. سلمان یوسفزی، شال نیوز، پېښور.